سلامونه، زه اسحاق خان یم. نن مې په خپرونه کې ځوان او تکړه هنرمند علي بابا خان میلمه کړی. علي بابا خان له څه مودې سندرې وایي او ښه ډېر مینهوال لري. له نوموړي سره به د دوی د ژوند او هنر په اړه خبرې کوم. راسره اوسئ. علي بابا خان سلامونه می قبول کړئ او ډیره مننه مشال رادیو ته د وخت ورکولو. سلامونه اسحاق جانا، الله دې وکړي چې روغ جوړ راته ډیره زیاته مننه د مشال رادیو او سمنه مینوال دی اوریدونکي د مشال رادیو نو ډیره زیاته مننه د راتګ مو خوشاله اوسئ. که په پیل کې راته دا ووایئ چې تاسې د کوم ځای سره تعلق لرئ؟ زه خو د داودزی شکرپوري سره زما تعلق دی او کله اسلام آباد کې ژوند کوم او کله پېښور کې ژوند کوم. او څومره وخت مو کېږي چې سندرو ته مو مخه کړې؟ 2013 کې لومبۍ آفیشل سندره مې ریلیز کړې وه او د شوق او د موسیقۍ سره راتګ چې کوم نو هغه د 2008 نه هم نه دغه وخت نه شروع کړی و. ما د یونیورسټۍ په وختو کې چې کې موږ سره ډېر ګڼ شمېر ملګري وو او موږ یو ټولنه یو بانډ جوړ کړی و چې کې موږ په یونیورسټۍ کې پرفارم کول. ډیره ښه ده. خو علي بابا خان ستاسې انداز له نورو سندرغاړو څخه لږ مختلف دی، یعنی بدل دی. تاسې زیاتره د صوفیانه کلامونه وایي. آیا تاسې صوفیانه کلامونه خوښوي؟ همدغه به مو سټایل وي؟ ډېر ښکلې پوښتنه مو کړه. زما خو د انداز چې کوم دی دا صوفیانه دی، خو د وخت سره که زما موډ چې کوم دی یا زما هغه جدت چې کوم دی دا هر اړخ ته وړېدلو نو زه به اوړم، ځکه چې د موسیقي چې کومه دا په زور نه کیږي. دا چې په ما کې کم کیفیت او کم اثرات په ما کې وي نو زه به هغه اثراتو کې به زه کار کوم، هغې کې به زه موسیقي نو که وخت سره روماني ته لاړه یا انقلابي ته لاړه نو زه به کوم. ما انقلابي سندرې هم ویلي دي او روماني مې هم ویلي دي، خو خلک مې په صوفیانه باندې پیژني ځکه زما صوفیانه سندرې هټ دي. دا خو ښه خبره ده، باید هم یو هنرمند ورسټایل هنرمند وي. خو ولې مو دغه صوفیانه طرف ته خیال شو؟ ولې دغه سایډ ته راغلی؟ وای دا قصه ګوره د بره د باچا دا قصه ګوره د ښکته خلکو نه د دانش صاحب څنګه شعر وایي که غلط مې ویلي نو بخښنه غواړئ، خو دا قصه خو د بره نه ده چې دا انداز او دا خوند او دا رنګ خو دا ما له الله راکړی، دا خو په زور نه کېږي. اورېدلي مې دي چې تاسو هم یو ښه هنرمند پاتې شوی، اوس هم هنر کوئ نو تاسو خو په دې خبره باندې بیا ډېر ښه پوهېږئ چې دا په زور کار نه کېږي. دا چې د بره نه کم موډ کې انسان راغو کم خوند کې راغو نو هغه خوند کې به هغه موسیقي هم کوي. نو دغه په زور مې نه ده کړی او به د بره نه هغه زه هم ناز ځان له جانان یو تصور کې جوړوم، کله یې سترګې توروم، کله یې شونډې ښکلوم. په 2015 کې چې غني خان دغه شعر ما ولوستلو نو دغه چې ما کله ریلیز کو نو دغه دې چې کوم د میوزیک کریشن نو دغه ډایرکټلی په صوفي راک کې جوړ شو نو هغې سره ماته خوند راکو. زما چې کوم ما خپل بازار ګرم کو او خپل یو بازار هم جوړ کړو چې هغه خلکو خوښ کو چې هغه پښتو کې په لومړني ځل په صوفي او راک جانر کې په اکچوال صوفي راک جانر کې دغه سندره مونږ ویلې وه او خلکو خوښه کړې وه نو د هغې نه بعد بیا ما صوفي راک ته کار وویلو. واقعیت هم تاسې ډېر ښکلی کار کوئ. ما ستاسې سندرې اورېدلي، بالکل تاسې په دغه ډېر ښکلي میوزیک او ډېر ښکلي کمپوزونه جوړوي. نو چې د کمپوزونو خبره شي دغه کمپوزونه هم تاسې خپله کوئ؟ زه هم پوهېږم خو خلک هم پوهېږي. نو همدقسې چې کوم کمپوزیشن زه جوړ کړم نو که زما ملګري پکې ما سره مرسته کوي نو هغه بیا مونږ پر مخ، ځکه چې زه په خپله یوازې هېڅ سیم نه یم، زما ملګري دي په مشوره باندې کار کوو. خو زیاتره کمپوزیشن زه خپل هم جوړوم او ملګري هم راته جوړوي. نو میوزیک ډایرکشن اکثر میوزیک ډایرکشن زما وي ځکه چې زما له خوند راکوي چې زه په خپله موسیقي په خپله ترتیب کړم. ستاسې اولنۍ سندره هم صوفیانه وه؟ نه، زما اولنۍ سندره چې کوم وه هغه راک ان رول وه، زه خو ستا یم جانانه. نو هغه چې کومه په اکچوال راک ان رول کې شوې وه. زما ملګری و رحیم سرانجام خان هغه راک میوزیشن د بلوز ګیټار پلی کوي نو هغه سره مونږ د لومبۍ سندره ما هغه سره جوړه کړې وه نو هغه راک ان رول کولو. د هغې نه بعد بیا مونږ د صوفیانه رنګ ما کې هسې دی او ما له خوند راکوي نو هغې نه بعد بیا مونږ صوفي راک ته دا جانر یې واړوله. خو زما لومبۍ سندره په اکچوال صوفي راک راک ان رول کې راغلی وه. علي بابا خان ستاسې یو سندره چې تاسې پکې
کتک یا کلاسیک ډانس هم پکې کارولی. د دغه کتک یا کلاسیک ډانس نه ستاسې مراد څه و په دغه ویډیو کې؟ ډېره ښکلې پوښتنه مو کړې. د دې په اړه باندې ما ته ډېرو خلکو پوښتنې هم کړې وې، خو زه به دا یو خبره وکړم چې دا کتک او کلاسیکل چې کوم و دا د دې موسیقۍ ضرورت و. بیا مونږ ګلیمر هم خوښوو که نه. سم ټایمز مونږ داسې وکړو چې یو موسیقي ترتیب کړو نو خامخا د هغې ټو د پوینټ ویډیوز جوړیږي نه، ځکه مونږ په پېښور کې ژوند کو، دلته داسې ویډیوز ډایرکټرز نشته، داسې څوک مونږ سره پوهان نشته د ویډیو لحاظ سره. نو هغه حساب سره بیا مونږ چې خپل کم آیډیاز نو مونږ غوښتل چې یو ګلیمر راولو، نو دا یو ګلیمر و. او تاسې له سندرو نه علاوه څه بل کار هم کوئ؟ زمونږ والد صاحب چې کوم دی هغه فرش فروټ هول سیل ډیلر دی په پاکستان کې، او زمونږ فروټ بزنس دی، او زم خپل روزګار کوم او پلار سره هم کوو، خپل هم نورم پراپرټي هم کوو، هر څه کوو چې څه مخې له راځي. شوق هم کوو، خو ژوند به هم تېرو، او ژوند تېرولو دپاره خامخا چې انسان پیسې وګټي، نو الحمدلله په هغې باندې هم کار کوو. آیا د موسیقي نه تاسې دومره آمدني نه لرئ چې صرف خپل موسیقي وکئ او بس دومره کار کوئ چې ستاسې میوزیک هم روان او د ژوند هغه ضروریات هم پوره کړي؟ علي بابا خان صرف ګیګز ته ځي، ایکسکلوسیو ته ځي، کانسرټ ته ځي. په پېښور کې چونکې داسې شته نه، خلک په دې کانسپټ باندې پوهېږي نه، هغوی فنکشن ورته ووایي، هغوی ورته پروګرام ووایي، هغوی ورته ایونټ ووایي. نو ایونټ کې 10 سندرغاړي راټول شي، نو 10 سندرغاړي لپ سینګ کوي، نو هغې کې به علي بابا خان چېرته وي؟ نو موږ هم دا غواړو چې دا څومره ارګنایزرز دي اول خو د دې په دې کې فرق وپېژني، هغې نه بعد د بیا سندرغاړو ته عزت ورکي. دا خو نه ده چې سندرغاړی د په لاین باندې ولاړ او راځي دی او سندره دی کوي. نو چې زه دغه څیز دلته شته نه، او ما ته زما چې کوم ډیمانډ دی هغه پیسې ما ته څوک راکوي نه، نو زه به څه لاړ شم. یو خبره. دویمه خبره دا ده چې زما د یوټیوبینګ نه دا نه پیسې راځي چې زما چې کوم مصرف کېږي هغه مصرف ما ته پوره راځي. او بل طرف دا چې یاره په پښتونخوا کې لکه دلته موسیقي ژوندی ده، خلک مینهوالې شته، خو دوی بیا دلته بیا د ارګنایزرز چې کوم دي، یو سندرغاړی خو خپله ځان ته ایونټ یا کانسرټ یا ګیګ نشي ارګنایز کولی، دا خو به هم خلک کوي. نو دلته بیا داسې ارګنایزرز شته نه چې هغوی بیا یو پراپرلی یو کانسرټ یا یو ګیګ ارینج کړي، چې هغې نه هغې ټکټس خرڅ کړي او بیا سندرغاړي ته پیسې ورکړي. داسې شته نه. خو بیا هم زه به دا یو دغه وکړم چې د الله لاک لاک شکر دی چې بل سایډ نه زموږ انکم راځي چې موږ پې زندګي تېرو، او الله دې وکړي چې دا نور څومره سندرغاړي دي چې د دې هم په دې خبره باندې پوه شي چې دوی د ایونټس او فنکشنز ته نه ځي. که دوی نه ځي، نو چې دوی نه ځي، نو افکورس ارګنایزر مجبور دی چې هغه یو ښه کانسرټ ارینج کړي پراپرلی، هر سندرغاړي ته بیل بیل، نو ښه پیسې به وګټي، هم ارګنایزر به پیسې وګټي او هم به سندرغاړي وګټي. دغه ټلویزیون چینلونه چې تاسې راغواړي خپل پروګرامونو ته، آیا دا تاسو ته پیمنټ یا تاسو ته پیسې درکوي؟ زه افغانستان ته ځم، هلته چې چېرته هم ځم نو ما ته ښه برابرې پیسې راکوي، او دلته زه یو چینل ته هم نه ځم. د دې د وجې نه ځم چې دی ما ته پیسې نه راکوي. ولې ما ته پیسې نه راکوي؟ بهی زه خپل ټایم وباسم، زه خپل سټیم نه وباسم، زه خپل ډریسنګ تا ته کوم، زه فیملی پرېږدم، زه خپل روزګار پرېږدم، تاله درځم، تاله پروګرام کوم، تاله زه ولې پروګرام وکړم؟ ته ما ته پیسې راکوې. که ته ما ته پیسې نه راکوې، نو کوم سندرغاړي چې تاله فری آف کاسټ درځي، نو هغه هم ډېره غلطي کوي. دا څومره سندرغاړي چې دي دا خبره دې واوري، ستا په سر باندې هغوی پیسې ګټي، ته به ما ته پروموشن ضرورت دی چې یاره ما په پروګرام کې خلک راولي، ما د خلک وپېژني. بهی ستا په آډیو او په ویډیو کې زور وي که نه، نو تا به خلک به تا پسې کور ته راځي. او که ستا په آډیو ویډیو کې زور نه وي که نه، نو که ته 100 پروګرامونو ته لاړ شي، نو سو واټ، تا بیا هم خلک نه پېژني. اصل شی ستا کمال دی په آډیو او په ویډیو کې ستا کار باندې، چې ستا کار زیرو وي، نو که تا روزانه ته چینلز ته خوشي، نو خلک به وایي چې څوک ناست دی چینل به درنه واړئ. نو ستا په سر باندې خو بیا هم چې څومره پروډکټس دي، پروډکټس والا دې ته نه ګوري چې یاره هغه یو چینل ته پیسې ورکوي چې ته زما ایډ وچلوه، ته به خامخا علي بابا خان راغواړې، یا ته به هارون باچا راغواړې، ته به فلانې راغواړې. هغوی وایي بهی دا واله زما دا فلانې پروګرام دی، د دې فلاني پروګرام دپاره دا نه پیسې ته واله، زما ایډ چلوه. بهی که ته هر څوک راغواړې، هغوی ته الریډي خپلې پیسې ګټي، خو دلته زما سندرغاړی وهل خوري. نو زه ټولو سندرغاړو ته ریکویسټ کوم چې بهی ته پروموشن پسې ځې، نو ته هم خپل رزق هم خرابې، هم زموږ رزق هم خرابې، هم د نورو سندرغاړو رزق هم خرابې. نو دا څومره چې چینلز دي، نو دوی چا خبره چې پښتو کې یو متل دی، په دوکانو پکوړې پخوي، نو دا حساب دی. نو دا خو وخت سره ختمیږي چینلز. تاسو وګورئ څومره سوشل میډیا راغله،
سوشل میډیا لا زوس ما سره خپل یوټیوب چینل شته زما زه خو چینل ته نه زما هغه یوټیوب چینل زه په نن لایو راځم سبا په راځم زما خلک ګوري زما انټرویو ګوري زما پروجیکټس ګوري زما فیوچر پلانز ګوري زه ورته مخامخ ویلی شم میلیونز خلک ګوري هغه نو زما ته څه ضرورت دی چینل ته لاړ شم نو هر سندرغاړی د باید ځان ته یوټیوب چینل جوړ کړي دغه یوټیوب چینل کدي ځان ته جوړ کو دا ضروري نه چې په هغې باندې 4000 سبسکرایبر دي یا 15000 سبسکرایبر دي که د په آډیو ویډیو کې کمال وي او زور وي د به خلک پیژني د پسې به خلک کور ته راځي بهرحال دا خبرې خو ډېرې دي خو لږ به راشو بیا هم ستاسې د موسیقۍ اړخ ته له سندرو سره مو څنګه شوق پیدا شو ما وی چې ډېر مړه شو چا یاد نه کړل چې علي بابا خان یو سیولایزیشن کې یاد شي یو سوسایټي وي یو سیولایزیشن سیولایزیشن از ایکول ټو 1000 ایئرز نو زه غواړم چې زه په یو سیولایزیشن کې یاد شم نو غواړم چې زه بیا به که سیولایزیشن کې زه ځان یادوم نو زه به لیونتوب کوم نو ما دغه موسیقۍ سره د بچپن شوق و نو ما غوښتل چې یاره که زه بل لارې ته ځم چې په دې لاره کې چې زما دا شوق چې کوم دی دا زه پوره کم شوق هم پوره کم او هم په یو سیولایزیشن کې یاد شم ښه لکه څنګه چې تاسې وویل چې ستاسې والد صاحب یو بزنسمین دی نو د دغه دې نه سړی پوهېږي چې تاسې په کورنۍ کې فکر کوم یوازنی کس چې د موسیقي هنر خواته راغلی نو څنګه تاسې ته ستونزه نه وه په موسیقي ته په راتګ سره د کورنۍ لخوا ډېرې ستونزې وې ډېرې زیاتې ستونزې وې او داسې و چې لکه چا هم نه پرېښودلم خو لکه دا به وو چې ما هم وې چې یاره دا شوق مې چې کوم دی دا به پوره کوم نو بیا ډېرې سختې وې لکه د کور طرف نه هر څه په ما باندې بند وو نه چا پیسې راکولې نه چا سپورټ کولم او هیون چې لکه میاشتو په میاشتو به خبرې ما سره چا نه کولې بغیر د خپلې مور نه او لکه یو قصه وه خو بیا الله پاک رحم وکړو چې کله بیا مونږ د صوفي راک ته ور وړېدلو دا صوفیانه موسیقي نو بیا زمونږ د فیملی م انډرسټینډ کې چې زه دا خو یو صوفیانه موسیقي ده اصل کې موسیقي ټوله یو ده تاسو په دې خبره پوهېږئ چې لکه صوفیانه صرف کارډز بدل دي روماني کارډز او صوفیانه کارډز صرف کارډز بدل دي نور ټوله قصه یو ده نو خبره داسې ده چې لکه تکلیفونه وو خو بیا دا یو خبره کوم چې کله ما د ویډیوز کول د آډیوز کول سټارټینګ کې نو ما ډېرې سختۍ لیدلې دي ډېرې سختۍ ای ما د بیا څه وخت تاسو سره خبرې وکړو نو هغه بیا ډېر هرډلز وو او هغه بیا یو لویه قصه ده زه غواړم چې لکه هر سړی دغه سختي وګوري نو دی به یو ښه مقام ته ورسي او که څوک ډایرکټ جمپ وي نو هغه جمپ هغه دپاره نقصان دی ځکه چې هغه د څه نه خبر ني ډایرکټ هغه ته فیم میلو شي نو هغه بیا هغه فیم کنټرول کول ډېره لویه خبره ده نو تاسې ویل چې تاسې بینډ لرئ نو تاسې خپله د موسیقۍ کومه آله صحیح غږولی شي یا غږوئ زه خو ګیټار پلی کوم او هارمونیم هم لږ ډېر دغه کوم خو لکه ما خبره شي چې لکه ما نه چا پوښتنه وکړه چې ته پریکټس کې نو ما ویل چې زه خو سندرغاړی یم زه خو 40 ګنټې زه په پریکټس کې یم ځکه چې همدغه سوچونه یي همدغه فکرونه یي چې دا ځان سره هغه که مونږ زمزمې هم کوو که نه په زړه کې نو هغه سرونو ته خیال کوو چې یاره دا سر مونږ نه ښکته پورته شو نو دا مونږ خو 24 اورز په پریکټس کیو که نه هغه خوب کې خو انسان هسې خو بله خبره ده خو خیر یو مثال مې ورکو نو لکه ګیټار غږوم او هغه صحیح غږول خو ځکه نشم ویلی چې لوی استادان وایي چې ما له څه نه راځي نو موږ له څه راځي د استادانو خبره مو وکړه نو تاسې په فارغ وخت کې یا کله چې موسیقي اورئ د چا سندرې ډېرې اورئ زه خو د پاکستان چې کوم علي عظمت دي جنون بینډ هغه ما ډېر زیات اورېدلی دی او مړېږم پرې نه اوس یې اورم ځکه چې هغوی صوفي راک راوړی او سب کانټیننټ ته ایشیا ته نو هغوی ډېر زیات زه اورم د هغوی چې کوم د ډولک او د کمپوزیشنز دي او د راک کې دي دا کمپوزیشنز جوړ کړي دي زما ډېر زیات وخت دي هغوی ډېر زیات اورم او په پښتو کې زموږ ډېر د احمد ظاهر هم اورم اوسني هارون باچا هم اورم ټول اورم او هندي کې لکه کلاشکر اورم دا ټول زما فیوریټ سندرغاړي دا صوفیانه دي او کله بیا روماني موډ کې نو بیا هارون باچا پکې پښتو کې موږ ډېر خوند راکوي احمد ظاهر ډېر زیات اورم هغه راله خوند راکوي ځکه چې هغه ټایم کې په 70s کې جاز کړی نو زه حیران یم چې د هغه ټایم کې دا سوچ دا نه مخ ته تللی خو الله دې وبخي هغه موږ نه لاړو کاش کو ژوندی و نو هغه به ډېر څه کړي وو د پښتو دپاره ډېر څه به د میوزیک دپاره سب کانټیننټ کې به هغه هم ډېر څه به یې کړي اوس هم ډېر څه کړي دي خو نور به هم ډېر څه کړي نو اوس که یو زیری موږ ته راکړې چې راتلونکي کې ستاسې کوم ویډیو یا نوې سندره را روانه ده که نه دا چې زه ځان لیونې کړم دا زه تنګ شمه د ځانه شیخ بابا راته لګیا دی مسلې کوي د عذاب زه خو دلته په عذاب یم د دې خپل خود او احساسه
زکه کله په سجده شم کله وڅکم شراب دا چې زه ځان لیونی کړم دا زه تنګ شمه د ځانه شیخ بابا راته لګیا دی مسلې کوي د عذاب. مننه. دا زما کمپوزیشن دی، غنی خان شیر دی او موسیقي زیاد ترتیب کړی ده او میوزیک ډایرکشن زما دی او هغه ورته ریکارډرز ته زیاد خان. نو ډېره ښکلې ده په اکچوال الټرنیټیو راک کې مونږ کړې ده. انشاءالله دا به خلکو ته ډېر خوند ورکوي ځکه دې کې ما یو سکیل لګولی دی نو سکیل داسې دی چې هغه چا خبره هم ډېر به خوښ کړي خلک انشاءالله. نو که تاسې خپل هغه سندره زمزمه کې چې بیا هم دوزخي ما نو ډېر خوند به وکړي. ها او اسحاق صاحب که زه دا بیا هم دوزخي یم کې لکه زه په کور کې ناست یم او دا سکیلونه پکې ډېر بر دي نو که زه یې نه بله وکړم نو ښه به دي. بس چې ستاسې کم یو تاسې ته اسانې هغه وکړه او که نه هغه وایي چې غني خوړ داسې غم نه دارو لري نه دم کل جهان د سترګې سترګې نشته سترګې دا صنم غني خوړ داسې غم داسې غم داسې غم چار چاپېره ساز او شړنګ دی ماله سوز ژړا او غم چې ژوندون په کمېدو شو هر څیز ورسره کم غني خوړ داسې غم نه دارو لري نه دم کل جهان د سترګې سترګې نشته سترګې دا صنم غني خوړ داسې غم داسې غم داسې غم. په پای کې بیا هم تاسې نه زه ډېره مننه کوم چې موږ ته مو وخت راکړ. تاسې ته خوشحاله او سوکاله ژوند غواړم. ډیره زیاته مننه اسحاق جانه الله دې وکړي چې تاسو رانه خفه شوی نه. ډیره زیاته مننه مینوالو ته سلامونه او انشاءالله ډیر زر به زما نوې سندره ریلیز کېږي. خوشحاله اوسئ. قدرمنو کتونکو دا وه زموږ نننۍ خپرونه. زه امید لرم چې ستاسې به خوښ شوې وي. تر هغې چې بیا هم له همداسې یو تکړه هنرمند سره ستاسې خدمت کې حاضرېږم اجازه درنه غواړم. د خدای په امان.